زه شخصا په ژور خفګان باور نه لرم، ځکه هر هغه څه چې د مانه مثبته انرژي اخلي زه په هغې باور نه لرم. او دا خبره یوازې زه نه بلکې د نړۍ ډېر ستر خلک کوي. یو د هغوی نه انډریو ټیټ دی او ډېری خلک هغه ته ځکه توهین کوي چې وایي ته ډاکټر نه یې او ته څنګه ویلی شي چې ژور خفګان موجود نه دی. زه نن د یو ډاکټر په توګه وایم چې ژور خفګان موجود نه دی او دې ته دلیل لرم. موږ خفه کیدی شو، د خفتوب حالت موجود دی، اما دا چې دې ته د ژور خفګان نوم ورکو دا تر ټولو کاذبه خبره ده. مثلا زه بندي کیږم د دې دپاره خفه یم، ځکه خفه یم چې زه بېګناه یم او د دې د خاطره خفه یم چې زه باید ثابت کړم چې بېګناه یم. که چېرته ما زندان ته بوځي او زه خفه نشم نو ولې باید ثابت کړم چې بېګناه یم او ولې باید د هغې زندان نه راووځم. پس خفګان داسې یو شی دی چې تا مجبوره کوي د ځان نه دفاع وکړي او د ځان نه دفاع بهتره کار دی. نو کله چې ته خفه کېږې باید ورته خوشحاله اوسې، ځکه یو نعمت دی د رب له لوري او دا نعمت کولی شي ستا حالت بهتره کړي. په ما باندې په دفتر کې یو څوک ظلم کوي، زه خفه یم او د دې د خاطره چې زه خپل د حالت بدل کړم باید د دې ظلم په وړاندې ودرېږم. ولې درېږم؟ چون زه خفه یم. که زه خفه نه اوسم د ظلم په وړاندې نه درېږم. پس خفګان په اصل کې یو نعمت دی نه یو درد. نو زه په هغه شیانو باور نه لرم چې هغه د ما نه مثبته انرژي اخلي، بلکې په ټولو هغه شیانو باندې باور لرم چې ما ته مثبته انرژي راکوي. زه په دې پوهیږم چې که د ما سره یو بده پیښه وشي دا بده پیښه ما خفه کوي او دا خفه کیدل د دې لامل کیږي چې زه د هغه بدې پیښې مخنیوی وکړم او په مقابل کې ودرېږم. اما که زه وایم چې او زه ژور خفګان لرم چې د هغې له امله زه نشم کولی پرمختګ وکړم، د هغې امله زه نشم کولی د ستونزو سره ودرېږم، ولا زه سهار وختي نشم راپورته کېدی ځکه ژور خفګان لرم، ولا زه وظیفې ته نشم تللی ځکه زه ژور خفګان لرم، ولا زه نشم کولی هغه جینۍ سره خبرې وکړم یا هغه جینۍ په نکاح کړم ځکه زه ژور خفګان لرم. نه ډوډ. یا یو مثال، ولا زه هغه جینۍ ته نه رسېږم ځکه زه ځان وژنه کوم. نه، ته ځکه هغې جینۍ ته نه رسېږي چې ځان وژنه کوي، ته ځکه کار نشي پیدا کوی چې خفه یې، ته ځکه ژوند نشي جوړوی ځکه ته خفه یې، ته ځکه نشي کوی نوي ملګري پیدا کړي ځکه ته خفه یې. ته باید خفګان د دې لامل ونه ګڼې چې ته کار نه لرې. دا چې کار نه لري ته خفه یې، دا دوه ډېرې مختلفې خبرې دي او زه غواړم تاسو ورته ځیر شئ. ته ځکه خفه یې چې کار نه لري، ته کار نه لري ځکه خفه یې. پس که ته غواړې تغییر کړي، مثلا زه والا خفګان لرم ځکه خفه یم، نه، ته کار نه لري ځکه خفه یې. ته کار پیدا که خفګان په خپله له منځه ځي. پس خفګان په اصل کې ستاسو د مغزو نارضایت دی. ستا مغزه تا ته وایي هی زه له تا ناراضه یم، ته باید تغییر وکړې، ته باید کار وکړې، ته باید پیسې پیدا کړې، ته باید هغه بنګله واخلې، ته باید هغه موټر واخلې. ته یې نه اخلې، پبجي وهې، پس زه د تا نه خفه یم. پس